ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. سلامونه ستړي مشئ، زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ. د بلخ ولایت د سړکونو د ترانسپورت د تنظیم ریاست په مزار شریف ښار کې د ریکشا چلوونکو څخه وغوښتل ترڅو د پلیټونو د چلونې کارت او کتابچې په لرلو سره د یادې ادارې اصول او مقررات په پام کې ونیسي. په بلخ کې د ترافیکو او د لارو د تنظیم ادارو مسؤلینو د ریکشاو د فعالیت له قانوني کېدو څخه خبر ورکړ. دوی وایي هڅه کوي څو په مزار شریف ښار کې د نظم راوستلو په موخه د ریکشا چلوونکو لپاره د اصولو او مقرراتو په رامنځته کولو سره دوی مکلف کړي څو د دغې ادارې له لوري ټاکل شوي اصول عملي کړي. ابتدا باید تماما وسایط شرکت ها دارای پلیت بوده باشه. بعد از او کارت و کتابچه خط سیر برای ریاست تنظیم ترانسپورت جاده‌ای ولایت بلخ صادر میکنه و شرکت ها مکلفیت دارن که در امو محدوده یا مسیری که برشان هدایت داده میشه و مشخص میشه در امو عرضه خدمات بکنن و مطابق اصول و قوانین ترانسپورتی اینا بتونن به همشهری ها و هموطنان ما خدمت بکنن. د رخصو د پلیټ پر وسه جریان لري، وسم جریان لري چې پلیټونه اخلي نو داسې را معلومیږي تعین معلومات یې نشته، خو بیا هم 2000 2500 در 3000 پورې دونه رخصې اوس پلیټ شوي دي، اوس هم جریان لري، ښه قوي جریان لري، رخصې را روانې دي، خپل پلیټونه اخلي په اسانه توګه باندې هیڅ نوع مشکل ودې ته نشته. ورته مهال ریکشا پلورونکو په دې تړاو د اړوندو ادارو له فعالیتونو څخه ستاینه وکړه او همداراز یې د نوو اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. د ترافیکو پر اساس باندې تاسو موږ سره خبره کوئ. د ترافیکو موږ مکتوب وړو ترانسپورت ریاست ته، ترانسپورت ریاست موږ ته مکتوب راکړی دی پر ولایت باندې، ولایت راکړی پر قمندانۍ باندې، قمندانۍ پر استخباراتو باندې، څه چې ارګانونه دي موږ دغه څه مکتوب لرو او لاسلیک لرو جنې، نو په دغه اساس باندې موږ کار مخته وړو. د بلخ ولایت د ترافیکو ریاست د شمیرو له مخې دمګړۍ نږدې 2000 ریکشاو ته پلیټونه ویشلي دي چې دا لړۍ به د ښاري خدمتونو د موټرو د تګ راتګ په برخه کې د نظم راوستلو په موخه دوام ولري. د بلخ ولایت د دولتي مسلخ مسؤلین وایي د څارویو د غوښې د لیږد لپاره ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي دي. د بلخ ولایت د دولتي مسلخ مسؤلینو د غوښې د سم او صحیح لیږد څخه یادونه وکړه. دوی د یوې بهرنۍ رسنۍ له لورې د روغتیایي اصولو او معیارونو د نه مراعاتولو په اړه د اوازو خپرول په کلکه رد کړل او د هغوی دروغجن او بې بنسټه تبلیغات وبلل. دوی زیاتوي چې د څارویو له حلالولو تر لیږد پورې ټول پړاوونه له روغتیایي معیارونو او شرعي اصولو سره سم ترسره کیږي. لله الحمد مسلخ دولتی بلخ یگانه مرجع توزیع گوشت صحیح به سطح افغانستان می باشد و تمام معیارات پذیرفته شده وترنری را دارا می باشد و یگانه مسلخ استاندارد در سطح منطقه می باشد. البته کشورهای همسایه ما مسلخ ها ندارد و رسانه های خارجی از هر کار مثبت منفی جلوه میده و به خاطر پول و تشویشی از خانه عامه نشرات غیر قابل قبول میکنه و از خانه عامه را خراب میکنه. مواشی که ضبط میشه بعد از اینکه بررسی لازم صورت میگیره در موتورهای استاندارد، موتورهای یخچالی با رعایت تمام نکات بهداشتی به شکل سی و مسون به دکاکین قصابا در داخل شهر انتقال داده میشه و توزیع میشه. په همدې حال کې د مزار شریف ښار یو شمېر قصابانو د دغه مسلخ له فعالیت څخه خوښي څرګنده کړه او د مسلخ د مسئولینو له کړنو څخه ستاینه وکړه. برای همه ما شما این خوب است که همشهر پاک میشه. قبلا که میرفت دم دکان کار میشد، حال حاضر که در اینجا پست میشه مردم هم راضی است. یعنی ما هم در بازار کار میکنیم، در دکان این حال حاضر در اینجا همه که قصابای از سلاخا میاد کار میکنیم، با هم گوشت‌ها بسیار ستوره و پاک منظم میره، قصاب هم راضی و پیش از نماز صبح یک تای مال میرسه به ما پستکدگی منظم شده، موتورها هستن میارن برای ما تسلیم میکنن. از این باره ما از هر نگاهش خوش هستیم از مسلخ دولتی.
د یادولو وړ ده چې د بلخ دولتي مسلخ د نږدې 100 تنو مسلکي کسانو په لرلو سره د مزار شریف ښاریانو ته د خدمت لپاره چمتو دي. د مزار شریف ښاروالۍ د ښار په صنعتي پارکونو کې د عمومي او فرعي سړکونو د جوړولو چارې پیل کړي دي او همداراز د پارکونو د کانالونو د ترمیم او د بیارغونې کار دوام لري. د بلخ ولایت په صنعتي پارکونو کې د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو او د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي او پانګوالو او متشبثینو د اړتیاو د پوره کولو په موخه د صنعتکارانو او فابریکو د مالکانو له غوښتنې وروسته د مزار شریف ښاروالۍ په صنعتي پارکونو کې د پراختیایي پروژو د جوړولو چارې پیل کړي. د ښاروالۍ یو تن انجینر وایي چې په حقیقت کې د صنعتي پارکونو په زیانمنو سیمو کې د پراختیایي او بنسټیزو پروژو د جوړولو کارونه روان دي او دوی هر ورځ د پروژه د جوړیدو څارنه کوي. پروژه کارش خود تا فعلا خوب به پیش میره. دیگه پیشرفت کاریم تا فعلا 90% داشتیم. دیگه امیدوار هستیم که اگر بارندگی نشه، هوا خراب نشه، دیگه تا ختم این پروژه مطابق کاری که مونده تمامش تکمیل شود. په ورته وخت کې د بادام باغ گذر د صنعتي پارک د اوبو د کانال د جوړیدو مسؤل هم وایي چې دغه کانال د عملی کار 90% چارې بشپړې شوې دي. این پروژه اعمار کانال هم کانکریتی پارک‌های صنعتی است که شامل 3 پلچک میشه. پلچک ها به طول عرض بزرگتر است برای موترهای بلندتنش و طول کانال 1150 متر است. کارش جریان داره، عنقریب در مرحله ختم است. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د 1403 پراختیایي پروژې په داسې حال کې پلي کیږي چې دغه ریاست تیر کال هم د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت 10 رغنیزې پروژې پلي کړې وې. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.